ستړي مشه جوړ تکړه په دې هیله چې روغ یو وخت کې مو د باغچو خبره کړې وکنه د باغچو موسم بیا شروع شوی دی او اوس په لندن کې پسرلی دی او په پسرلي کې خو نو طبعا د نارنج ګل مشاعره به مو یادې کنه چې اوس یو څه لانجې کې جوړې شوي دي خو دلته بې لانجو مشاعره ده او د دې مشاعرې ملګري دلته ناست دي هغوی وایي چې بل وخت به بیا مجلس کوو په دې هغه کې به هم راځو په ویډیو کې خو د اوس لپاره مې یو شاعر ترې رابېل کړی دی او له ده سره غږېږم دی نظیف ټکل دی دی اصلا انجینر دی خو طبیعتا شاعر دی ټکل صاحب ستړی مه شې اول دا راته ووایه تا فکر کوو چې شاعر به شې کله که نه امیر صاحب ته ستړی مه شې تا ته او ستا د لارې ستا د یوټیوب چینل ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه درناوی او روغتیا جالبه پوښتنه ده ما کله هم داسې فکر نه کوو چې زه دې سطحې ته ورسېږم دې سطحه خو اوس هم نه ده خو مقصد داسې چې یعنې کتاب به ولرم او داسې څوک به واوسم خو هیله مې دا وه د اوله سره چې کله له پوهنتونه فارغېږم باید کتاب ولرم نو هغه و چې لږ په ځان خو کتاب مې په هماغه وخت کې د لیکوالو ټولنې لخوا چاپ شو یعنې لومړنی کتاب د هغه وخت چاپ شو چې پوهنتون نه خلاص شوی البته لږ وروسته خو انجینر وم چې کتاب مې خپور شو د هغې ځای نه و خپلې هیلې ته ورسېدم نو دا څنګه انجینري او شاعري څنګه سره جوړ شول بیا خو دواړه جوړېږي ځکه انجینري خو یوازې ساینس نه دی او نه هغه ده انجینري خو ډېرې برخې لري یوه برخه هنر هم دی هغې ته مهندسي وایي او هغه کېږي چې شاعر شي زه مهندس نه یم زه انجینر یم خو کېږي دا دواړه پالل کېږي او په شاعرۍ کې د چا مرسته وه د چا تشویق و هڅونه وه ستا خپل استعداد و طبیعت در سره مرسته وکړه ملا در سره مرسته وکړه که معلم دا هم جالبه پوښتنه ده ما زه په شاعرۍ کې دې ته دونه معتقد نه یم چې دا خلک ورته هغه دي چې د اسمان نه غړېږي او دغه نه البته خواري غواړي ریاضت غواړي یو سړی باید مطالعه ولري کتابونه ولولي د شعر کتابونه ولولي کلاسیک کتابونه ولولي معاصر شاعري ولولي او دغسې سړی کېږي چې خپل ریاضت له وجې شاعر جوړ شي او داسې څوک دې یادېږي چې هغه تا ته یو الهام درکړی په اصطلاح تر اوسه دې په زړه کې چې یاره د دې سړي له برکته زه شاعر شم نه داسې څوک به نه وي خو ډېر ځل مې چې کتابونه لوستي دي خوشحال مې لوستی رحمان بابا مې لوستی او نور مې چې لوستي دي نو د هغې نه مې الهام اخیستی ده خامخا په سړي اغېز پرېږدي که څوک وغواړي که ونه غواړي د اغېز او په شعر او ادب کې د مطالعه هم کړې ده که ناسې خدایي شاعر شوې نه مطالعه مې په خامخا ټول د کلاسیک دیوانونه مې خپلې وسې لوستي دي نو په مطالعه څوک شاعر کېدی شي خامخا که څوک وغواړي خو باید دا کار وکړي بې له مطالعې شاعري اصلا نه کېږي خو داسې زموږ کلیوال شاعران که فکر دی یو کتاب یې نه دی لوستی خو شاعران دي نه بل شکه هغه خو هغه دي شاعران دي خو داسې دیواني شاعران پرې نه جوړېږي چې هغه هغه وکړي که نه زه نه منکرېږم د هغې له استعداده استعداد لري شاعران دي خو هغه هم که مطالعه وکړي ښه شاعران دا به ګرانه وي ځکه ناڅاپي مې راګیر کړې دا به ګرانه وي چې ته داسې په ترتیب سره د کم وخت شعر راته ووایې خو بیا هم که یو نیم شعر در سره وي مثلا پخوانی شعر یا د اوس نویو وختونو شعر او که پخوانی خو لا به کوي چې داسې په ترتیب به مخکې راځو که نه ستا شعرونه بیا به یې مقایسه کړو چې څو کاله وروسته ستا شعر څومره بدل شوی دی کاشکې هغه رښتیا هم راسره له بده مرغه داسې هغه نه لرم اوس خو زمانه هم داسې شوې ده د انټرنیټ زمانه ده که نه ډیجیټال ده نو هغه شی چې راسره دي هغه به بس هماغه به واورو نور نو کتابونه شته دی که یارانو کتل کابل کې هم شته دی او کابل کې هم شته دی او تا ته او کتونکو ته د یاد وي چې دلته مینوال هم شته لیوال خیر د مې راوله کېدای شي څوک ونه غواړي دلته تقریبا 15 شاوخوا ملګري دي چې دې مشاعرې ته ناست دي او د ټکل صاحب شعرونه اوري نو معنا ده چې یوازې نه یې او موږ دې هڅوو مننه تنها صاحب تاسې تل هڅولی تاسې هڅونې ته ډېره مننه غزل دی زوري د سینې دردونه زوري
زوري زوري د سینې دردونه زوري چې په زړه دي د وطن یادونه اوري زوري زوري د سینې دردونه زوري چې په زړه دي د وطن یادونه اوري نه پوهېږم چې پر کومه لاره ورشم د سپوږمۍ لوری به ښه وي که د ستوري هره ورځ یې د خپل کور عزت لوټېږي هره ورځ یې دا وګړي ورته ګوري او جهل خپور دی د ښوونځي دروازې بندې او په چغو چغو د کتاب توري د ښه شعر لیکل زور غواړي ته کله خراب شعر خو د هر چا په شونډو خوري د ښه شعر لیکل خو زور غواړي ته کله خراب شعر خو د هر چا په شونډو خوري مننه دا راته وایي د پښتانه شاعران اکثره وطن ډېر یادوي که نه د دې معنا څه د دوی باندې وطن ګران دی دوی په همدې باندې پام غلطوي وطن ته یې ګټه هم رسېږي د دغسې شعرونو او که څنګه زه خپله تجربه درته وایم د نورو د هغه نه خبر نه یم خو ډېر وخت وشو چې موږ له وطن را لرې شوي یو او دا زما خپله هغه ده تر اوسه پورې په دې ټولنو کې ما ځان مدغم نه دی محسوس کړی تل مې دا فکر کړی دی چې نن دی که سبا دی دا وطن به جوړېږي بېرته به ورستنېږي او هره ورځ هم دا په همدې فکر باندې مخته روان یم دا ژوند را باندې هغه د سپینګیري شو ځوانان راوړو دلته سپینګیري شو خو وطن لا په هماغه حالت کې دی داسې یو شی چې چا د لاسه ورکړی خامخا ورپسې که په شعر کې وي که په داستان کې وي که په ویښه وي که په خوب کې وي حتما یې یادېږي نو د دې معنا دا شو چې دا د نورو اړخونو زور کمیږي ځکه چې کله چې د وطن په اړه ته شعرونه ډېر لیکي معنا چې د عشق تله بیا کمیږي ورسره عشقي شعرونه کم لیکي ښه وطن په خپله یو عشق دی وطن هغه عشق دی چې هېڅکله څوک یې باید د یاده ونه باسي په هر حالت کې او هغه مینه چې وطن دی زه فکر نه کوم که بل څه کې نو د یار شونډې او زلفې د وطن د یادونو قرباني کېږي نه نه دام کېږي هغه هم کېږي خو وطن دی وطن د هېڅ سره نه برابرېږي د هېڅ شي سره نه برابرېږي نه د یار شونډو سره برابرېږي او نه د چا د زلفو سره برابرېږي زما اشاره دې ته وه چې غواړم چې یو د مینې یو شعر درنه واورم که نه ځکه مې زلفې یادې کړلې او شونډې مې یادې کړې که چېرته وشي چې یو نیم شعر داسې درنه واورو چې دا ځینې ملګري دلته زموږ په منځ کې داسې کسان ناست دي اوس هغلته یو ځوان دی دی پروت دی او د یار شونډې او د یار زلفې په زړه یې ورېږي که نه نو غواړم چې یو څه درنه واورو ولې نه زه به هڅه وکړم دا داسې هغه وکړم چې زه خو هغه د غزل تر څنګ آزاد شعر هم ډېر لیکم دا شعر زوال نومېږي زوال دا ټول شته مې دا خوارۍ مې دا شیبه شیبه کړاو مې دا شوګیر مې دا تقدیر مې دا هر څه چې ته یې وینې زارومه د یوې شپې نه د یوې شپې نه دا شراب مې دا نشه مې دا د خوند ډکه شیبه مې دا په شنه اسمان کې د ستورو تماشه مې دا ورځ مې دغه شپه مې زارومه د یوې شپې نه هغه شپه چې زه باچا وم بې لښکرو ته بې مینځو ملکه وې ستا حکم د باچا حکم هغه شپه چې زه باچا وم بې لښکرو ته بې مینځو ملکه وې ستا حکم د باچا حکم ملکې دې په قبضه وې مېلمانه مو باچاهانو شهزادګۍ وې شهزادګانو هغه شپه چې هر څه رڼا رڼا و ستا په سر شال د ناویتوب او زما مست دور د زلمیتوب هغه شپه چې هر څه رڼا رڼا و ستا په سر شال د ناویتوب او زما مست دور د زلمیتوب اوس مې د غږ شاته تیاره ده
هر ځل سره تکرارېږي هر ځل سره تکرارېږي. ډېر ښه مننه. دا د شپې خبره ده چې وکړه دلته هم شپه را روانه ده او دا تیاره به خدای دې وکړي چې لږ حوصله را سره وکړي. دا تیاره که راغله زما او ستا د مرکه به هم یو څه د لیدو په برخه کې به ستونزه ولري زموږ مینوال کتونکي. نو راته ووایه ستا د شعر په باره کې مثلا شعر خو طبعا چې ته ډېره تجربه لرې که نه کتابونه دې چاپ شوي دي مشوره دې څه د ځوان نسل ته که څوک غواړي د شعر سره مینه لري څه شی وکړي چې ښه شاعر ترې جوړ شي؟ زما خپله تجربه ما درته مخکې وویل مشوره مې ځوان نسل ته او هغه څوک چې شعر لیکي اوس په پښتو کې بهترین شاعران دي د کلاسیکو نه په غیر معاصر بهترین شاعران دي. کاروان دي ولولي، ننګیال دي ولولي، دغه راز جلان دي ولولي. دغه شاعران چې دا اوس په افغانستان کې تر ټولو ښه شاعران دي دا دي ولولي. کلاسیک شاعران دي ولولي، شاعران ترې جوړېږي او ښه شاعران ترې جوړېږي. موږ ډېر ښه شاعران لرو په افغانستان کې. موږ خو د هغې هغه ته نه رسېږو خو بیا هم ښه شاعران لرو. که څوک غواړي چې شعر ولولي پښتو شعر دې ولولي بهترین شاعران لرو. پسرلی صاحب دې ولولي. نو د لوستلو خو هم څو لارې چارې دي که نه بېلابېلې. مثلا په وطن کې تا ته حالات معلومیږي په ډېرو کتابونو باندې بندیز دی نشته. اروپا کې هم کتابونه خلک نه لولي. نن سبا د ډیجیټل زمانه ده که نه فیسبوک دی او دا دی فکر کوي چې کومه لاره یې ښه ده چې خلک شعر ته ځان ورسوي ویل ولي او خوند ترې واخلي؟ اوس خو همدغه تاسو ویل په دې د انټرنیټ په زمانه کې هر څه په کې پیدا کېږي. یعنې کتاب هم پیدا کېږي. د هر چا په جیب کې کتابتون دی. یعنې کتاب هم نه کتابتون دی. هر څوک که وغواړي هرې لارې نه ځان شعر ته رسولی شي، داستان ته رسولی شي. کیسې هم شته پکې، شعرونه خو بیخي زیات دي پیدا کېږي. یعنې که څوک وغواړي لټونکی پیدا کوونکی دی که نه. او ستا خپل د شعرونو مثلا دا سلسله چې ته یې تر اوسه پورې جاري ساتې کېدای شي څو لسیزې 2-3 لسیزې کېدای شي تا شعر لیکلی وي لوستلی دې وي. دا بهیر یې څه ډول دی؟ اوس ټیټ حالت ته راغلی دی، لوړ حالت ته راغلی، ځوړ حالت ته راغلی، کمداسې روان دی؟ څنګه ده کیسه ستا په حالت کې؟ زما په نظر باندې خو اوس پښتو شعر سیال شعر دی. اوس د اردو نه چې مخکې نه وي شاته تللی دی او د فارسي نه هم چې مخکې نه وي شاته تللی دی. زه ډېر خوشبین یم ورته. پښتو بهترین شاعران لري او بهترین شعرونه پښتانه لري. او وجه یې ولې پرمختګ کې نیکه مرغه دلیل یې څه دی؟ دلیل یې کېدای شي همدا وي چې د انټرنیټ زمانه شو هر چا ته هغه ورسېدلې که نه نوې تجربې ورسېدلې. بل پښتانه زیات مهاجر شولو، د دنیا د شعر سره بلد شولو، د دنیا د خلکو سره بلد شولو. شاعران لاړه خواته دې خواته د کوزې پښتونخوا او د برې پښتونخوا دغسې اردو نورو ژبو ته یې لاره پیدا کړه. دا خپله تاثیر لري په شعر باندې. او که چېرته یو ځوان غواړي چې ستا شعر ولولي چېرته څنګه یې پیدا کړي؟ په فیسبوک کې، یوټیوب کې، په کتابونه پیدا کړي؟ او که کتاب پیدا کړي نو په انټرنیټ کې به یې څنګه پیدا کړي؟ که زما کتابونه خو انټرنیټ کې نشته. زما ټول په فیسبوک کې او په هغې کې شته دی. دونه هغه هم نه دي. خو په کابل کې کتاب د دانش سره شته دی. نورو کتابخانو کې هم شاید وي. ډېرو خلکو ته هم رسېدلي هغه شته. او وروستی کتاب دې څه نومېده؟ کله چاپ شوی؟ وروستی کتاب مې تقریبا شپږ اووه کاله مخکې چاپ شوی. خو زه نور چاپ ته آماده کتابونه لرم. ناچاپ شوي کتابونه؟ ناچاپ شوي کتابونه لرم، مجموعې لرم. لا مې نه دي چاپ کړي. او وروستی کتاب مې راڅڅېدلې چوپتیا نومېږي چې شپږ اووه کاله مخکې چاپ شوی. نو په دې هیله چې ستا دغه ناچاپ شوي آثار راغونډ کړي، چاپ یې کړي او تر موږ او تر مینوالو ورسېږي. د خپرونې البته د مرکې وروستی شېبې دي او غواړم چې یو وروستی شعر له تا واورو او خوند ترې واخلو. غزل ساتلی مې په سترګو کې ستا یاد دی، ساتلی مې په سترګو کې ستا یاد دی، ذره ذره وجود مې پرې آباد دی. او قربان دې د زلفو له خوشبویه دا ګلاب ګلاب باد مې د هېواد دی. بندي شوی عذاب پکې غږېږي، نغمو کې د دې ښار ګوره فریاد دی. او تښتېدلی خوب یې سترګو ته راغلی، یو سړی په ښادۍ کې هم ناښاد دی. تښتېدلی خوب یې سترګو ته راغلی، یو سړی په ښادۍ کې هم ناښاد دی. خپل ځان ته آفرین ورکړه ته کله چې خیال دې په سوچونو کې آباد دی.
خیال دې په سوچونو کې آزاد نو دا سړی د ښاد او آباد وي او شعر د تاند